افغانستان ته د شلوريز سیریز بری څه ګټه ورسوله. سلام لیدونکو، ستړي مشي، هیله ده وختونه به مو په خیر وي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د شلوريز سیریز بری دا ګټه ورسوله چې د دې سیریز بری ټول افغانان خوښ کړل او هغه هیوادوال چې د لوبډلې ماتې خوشینی کړي وو بیرته د خوښۍ مسکاوې وکړې. بله ګټه دا وه چې ځینو ځوانو لوبغاړو ځان وښود چې کولی شي د نړۍ بهترین شلوریزو لوبډلې یعنې ویسټ انډیز خلاف هم ښه پرفارمنس یا کارکردګي وکړي. د نوین الحق توپ اچونه د ویسټ انډیز پر وړاندې بالکل په زړه پورې وه. په ځانګړي ډول وروستۍ لوبه کې یې په توپ اچونه پوره کنټرول درلوده. د نوین الحق په لوبه کې بل مثبت ټکی دا و چې ډېر ډاډه لوبېده. په څیره کې د توپ وهونکي پر وړاندې هیڅ ویره نه برېښېده او بالکل یې ذهني لوبه کوله. اخوا د رحمان الله ګرباز وروستي انینګز هم ځوانو لوبغاړو پورې د هیوادوالو هیلې ورغوټې کړې او د هیواد کرکټ راتلونکي ستوري مثبت څرګند کړل. که څه هم د شلوريز سیریز پای د ابراهیم ځدران لپاره په زړه پورې نه و، خو بیا هم د لومړي ځل لپاره په نړیوالو لوبو کې د ملي لوبډلې ملاتړ وکړ. د دې لوبغاړو سربیره مجیب الرحمن توپ اچونه باندې موږ پوره باوري شو چې دا د نړۍ په کچه یو هوښیار بالر دی، ځکه په دومره کم عمر کې د هندوستان له اشوین څخه ښه توپ اچونه کوي. د درې ډوله ویراتیانې لیګ بریک، آف بریک او کیرون بال درې وړه په خپل ځای بریالي دي. د کریم جنت توپ اچونه او توپ وهنه بیخي په زړه پورې وه. د نړۍ په کچه یې د 5 ویکټو اخیستونکو بالرانو کې نوم ثبت کړ. بله برخه یې دا وه د لوبغاړو د لوبو برخه. بله برخه یې د لوبغاړو ته د ICC یا د بله برخه یې دا وه چې لوبغاړو ته د ICC یا د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندۍ کې پیدا ده. رحمان الله ګرباز تر دې ده په 2 شلوریزو لوبو لړۍ کې برخه اخیستې ده. د بنګلادیش او زیمبابوې خلاف 3 اړخیز سیریز کې او د ویسټ انډیز خلاف په تازه پای ته رسیدلي سیریز کې. نو د کامو لوبو له کبله یې د شلوریزو لوبو په درجه بندۍ کې نوم نشته. که د ډسمبر میاشت کې د کرکټ نړیواله شورا تازه درجه بندي کوي نو د ګرباز نوم به د 100 غوره توپوهونکو په نوملړ کې شاملېږي. د نوین الحق نوم به د شلوریزو لوبو په بالرانو کې راڅرګندېږي. نجیب الله ځدران یوه لوبه کې نیمه سلیڅه ووهله، هغه هم په رینکینګ کې د مخکې تګ شهید وي. بله پلوه د افغانستان لوبډلې ته د دې سیریز بری سربیره بیرته موقع پیدا شوه چې د سریلانکا له 9 مقام څخه 8 مقام ته وروسته کړي. یوه میاشت وړاندې افغان لوبډلې د شلوریزو لوبو لړۍ په درجه بندۍ کې 9 نمبر و، خو کله چې سریلانکا له پاکستان سیریز وګاټه نو سریلانکا ترې مخکې شوه. سریلانکا بیا استرالیا ته په استرالیا کې لوبو لړۍ وبایلله او افغان لوبډلې اوس د ویسټ انډیز مات کړ. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ په نمرو کې 3 توپیر دی، نو دا 3 نمرې اوس افغانستان ته ویسټ انډیز خلاف ترلاسه کړي او د سریلانکا په نوې درجه بندۍ کې له افغان لوبډلې وروسته کیږي او 9 ځای به افغانستان ترلاسه کوي. سریلانکا په شلوریزو لوبو کې 238 نمرې لري او افغانستان 215 نمرې لري چې نوې درجه بندۍ کې به ترې زموږ لوبډله مخکې کیږي. بله پیدا یې د مین اف د میچ ایوارډ، مین اف د سیریز ایوارډ او د سیریز د ګټونکو ایوارډونه دي چې افغانستان ته ورکړل شول. د کرکټ نړیواله شورا هم په خپله ویبپاڼه د افغان ځوانو لوبغاړو ستاینه کړې ده. د کرکټ نړیواله شورا لیکلي چې د افغانستان ځوانو لوبغاړي وځلیدل او سیریز یې وګاټه.